بله پوښتنه دا ده چې منظور پښتون څخه مې یوه پوښتنه دا ده چې مثلا د دې شهیدانو لکه د ملي شهید ګیلمن وزیر یا د نورو شهیدانو دپاره دوی کوم څه چې په نظر کې نیولي وي یا مخکې دا خبره کېده آیا له دوی کورنۍ سره دغه مرستې وشوې که نه. او بله پوښتنه مې دا وه چې دوی تل د مدنیاتو د تیلو ګازو او د نورو شیانو خبره کوله دا عقیده د پښتنو دپاره، خو اوس په دې جرګې کې یوازې د برېښنا په اړه لنډه پوښتنه شوې ده چې هغه همداسې نیمګړې غوندې ښکاري. د دوی له نظره د مدنیاتو موضوع د پوځ د لوټ یوه مهمه برخه نه ده؟ ډېره زیاته مننه. مننه. لومړی پوښتنه د شهیدانو کورنۍ ته انصاف غوښتل د شهید ګیلمن په شمول باندې او هغه شهیدان چې د پی ټي ایم نور شوي دي او نور پښتانه، دا یو. او د وسایلو پوښتنه او دوه. ظاهره خبره ده په دې اعلامیه کې هم هغه شی موجود دي، هغه د وسایلو په هکله هم موجود دي او د شهیدانو په هکله هم موجود دي. بیسیک د اوسني چې څومره شهیدان شوي دي هغې په هکله هم د ټولو بشریکه باندې و او د وسایلو په هکله باندې یو کمیټي جوړه ده، هغه ټولو علاقو ته ځي او چې کوم علاقو کې وسایل د پښتنو په غږ کې دي یعنې په فایده کې دي هغه پرېږدي، خو نور چې څومره دي هغې بندولو دپاره انتظام کړی دی. ننګیال روډ په ما باندې خو ډېر زیات ناوخت هم شو او دلته ډېر قدرمن خلک هم ناست دی. ظاهره خبره ده ما غوښتل چې وار وم خو داسې یو دوه کسان که خبرې کوي جنرال صاحب نو زه سعادت به ته په پوښتنې وخت ورکړو او قسمت قانع صاحب ته بس بیا به نور بحث ټول کوو. جنرال صاحب سعادت تاسې مهرباني وکړئ. مننه. سلامونه او نیکې هیلې مشر پښتین ته او ټول دوستانو ته. زما پوښتنه دا ده مشره چې د پاکستان ریاست او د فوجیانو د خوا نه د کوم ډایرکټ یا ان ډایرکټ بعضې ګوندونو د کسانو د خوا کوم تهدید او تریټ خو تاسو ته نه درغلی پی ټي ایم ته البته، ځکه چې زما یو کامنټ هم د لنډ په امریکا کې په غرب کې خو ټوله نړۍ د پاکستان فوج پسې ډېره په کار ده او ورسره وایي چې د روپۍ کومک هم ورته نه کوو، دی موږ سره دا 20 کالو کې دوکه کړې ده، ظلم یې کړی دی. نو دوی خو ډېر تنها احساسېږي، یعنې داسې کوم خلک خو بیا به د ډرونونه نه یېروي چې ډرون به یې بمبارد به اپریشن به هغه شی نشته دی، یعنې زه چې وینم هېڅ هم نه کېږي، هسې چټي پروپاګند دی. مننه. دا ډایرکټ خطر یا د په حواله سره هغه تفصیلات چې کوم دي هغه نشو وړاندې کولی، که څه هم ښه ټیک ټاک ثبوت هم لرو، واضح ثبوت دی را سره، خو هغه ثبوت دا دی هم چې موږ نه غواړو چې هغه څرګند شي. خیر دی موږ د خطر سره مخ شوي او هر شي دې شوي وي، خو په هغه کې موږ د پښتنو هغه خیر نه وینو، نو لہذا او کسان مو هم نیولي وو، یو ځای نه تفصیلات هم ټول موجود وو او اوس هم. خو دا ده هم چې زموږ ملګري الحمدلله ځیرک دي. او بله خبره دا ده چې تر دې لویه خوشقسمتي به څه وي چې د یو مظلوم ولس لپاره د دوی د ژوند حق غوښتل کېده، په هغه کې یعنې که موږ ته څه خطر پیښیږي دا به خوشقسمتي وي زموږ، او دا به تر دې لویه خوشقسمتي به بیا یعنې زموږ هېڅ نه وي تر دې. نو ویدي کار څه هم کېږي دا، خو موږ به خپله مبارزه بیا هم جاري ساتو. وروستۍ پوښتنه د عصمت قانع ښاغلي عصمت قانع نه اخلو، بیا که تاسو وخت درلوده را سره نورې پوښتنې ما اخلو، که نه بیا تاسو اجازه درکوو. ښاغلی عصمت قانع. سلامونه منظور صاحب ته سلامونه او الله دې ولري. په ډېر لوی درایت په ډېر لوی قوي منیجمنټ باندې دا جرګه وشوله. هغه څه چې تاسو ترلاسه کړو هغه د دې خلکو یووالی و، یونټي وه. دغه د سترګو د کسي په توګه وساتئ دغه د یونټي دغه وحدت. او دومره خبره له لر وطن یې خواته دلته یو استخباراتي جګړه سوې د 2000 دوکانه تاسو ته خلاصوي دي چې 2000 خبرې به کوي. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ. یو ډېر یو لوی بریا ترلاسه شوې ده، ډېر لوی مرام ترلاسه شوی دی، ډېر لوی مقصد ترلاسه شوی دی چې هغه دغه خلکو د پښتنو د افغانانو یونټي وه او دغه یونټي د سترګو د کسي په توګه وساتئ. الله مو وساته، الله مو وساته، الله مو وساته. ښاغلی پښتین تاسو. ننګیال صاحب زه د ډېره ننګیال صاحب مونږ انتظار کوو درته. زه فکر کوم پښتین صاحب سره وخت نشته، زه خو ستونزه نه لرم. زه یو دوه سوالونه مرهون صاحب داسې به وکړو ښایي بیا مشاهد داور صاحب نوبت دی ما سره. مننه د ټولو ملګرو، مننه د مشر منظور پښتین صاحب که تاسو کام ته آخري پیغام لرئ ټول لر بر وطن ته، پښتون ملت ته، هغه ووایي نو په دې کې به د ټولې پوښتنې اکثر پوښتنې تکراري دي یا وضاحت دی. یوازې دومره وایم چې ملګرو مونږ فاینل ځای ته نه یو رسېدلی چې تاسو ته ووایو چې دنې مونږ هر شی فاینل کړل او دا مو راورسول.
زموږ مبارزه لګیا ده او دا ډېر یعنی معنا پړاوونه دي. په دې کې د هر پړاو خپل حدود او احتیاطونه هم لري. مونږ د پاوړۍ ته څه وایي نجیب؟ مونږ ورته پاوړۍ وایو. زینې هغه وایو، شل اندر پایه زینې وایو مهرباني. زینه هغې په یعنې داسې نشو کولی چې د اول خپه او بیا دومه ډایرکټ په اخیري کېدو. نو دا خو سټپ بای سټپ راځي. زموږ مبارزه جاري ده. ستاسو چې کوم خواهشات دي، ستاسو چې کوم یعنې ارمانونه دي د ملت په هکله، دا ټول زموږ هم ارمانونه دي. خو داسې نه داسې زموږ سره څه نشته دی چې موږ ډایرکټ بټن ووهل او دا هر شی پوره شول. او موږ دلته امکانات څومره دي د هغې امکاناتو مطابق بلکې تر هغې هم زیاته قربانۍ هم ورکوي او ورسره مخکې تګ هم کوي. نو لا مزل پاتې دی، لا مبارزه روانه ده، لا خبرې یعنې داسې نه دي چې اخري ځای کې دي، لا خو لګیا دي هر څه، مبارزه هم لګیا ده او تاسو یې وینئ چې لګیا ده. نو هر څه چې حاصلېږي دا به یو وخت غواړي. موږ په یو داسې منطقه او سیمو کې اوسو چې په هغه کې هر شی سموت نه دي، داسې ډایرکټ نه دي چې هر څه بس په اسانه باندې کیږي او هیڅ شی نشته دی. دلته موږ یعنې په دا ټول ځوانان، دا ټول خلک دا چې راځي د دغو ټولو د مبارزې سره سره د دوی امنیت هم په موږ باندې یعنې یو فرض جوړیږي. خو بیا هم دلته د مبارزې په خاطر د ملي ارمانونو چې د ټول وطن ارمانونه دي د هغو د پوره کولو په خاطر بیا هم دلته هر ډول قرباني د تحریک لاړه ښه شوې ده او راتلونکي به هم خپل سفر دوی جاري ساتي. جرګې دي، جرګه اوس شوې ده، د دغې یعنې یو مرکزیت جوړ دی، بیا به هم فیصلې کوي، بیا به هم فیصلې کوي، حالات به مخکې راځي او دوی به انشاءالله په مخ ځي. نو دغه یو خبره ده چې د ملت ټولو ارمانونو ته قدر دی. هغو ټول مونږ هم ټول ملت هغه ارمان لري. خو البته داسې ویم چې ځینې خبرې په خوله اسانې وي، په پریکټیکل په عمل کې هغه دومره اسانې نه وي، هغه ډېر لوازمات غواړي. نو د دې په خاطر مبارزه لګیا ده. هر کله هم چې کومه موقع پیدا کېدله، هغه موقع یوه هم تر اوسه پورې تحریک لاړه ښه کم از کم نه ده میس شوې. هر ممکن خپل ملت ته که نور څه نشول جوړولی، د اولسونو د خپلې خاورې دپاره د مبارزې کولو یو سوچ او فکر ښه زیات کړی دی ورته. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسې له وخت نه. ما سره 200 پیغامونه را رسېدلي دي او 126 مایک ریکویسټ کړی چې